فرمایي وقال لهم نبیهم او اویل دغه خلکو ته نبي د دوی ان الله چې بېشکه الله جل شانه قد بعث لکم په تحقیق سره مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکه طالوت رحمه الله بادشاه. قالو نو اویل د قوم د خلکو انا یکون له الملک چې څنګه به وي ده لره بادشاهي علینا په موږ باندې ونحن احق بالملک حال داره چې مونږ ډیر زیات حقدار یو د بادشاهۍ منه د دنه ولم یؤت سعة من المال او نه دی ورکړلی شوی دته وسعت پراختیا په مال سره. قال ان الله اصطفاه وویل دغه پیغمبر د خلکو ته چې ان الله اصطفاه بېشکه الله جل شانه غوره کړی دی دغه طالوت رحمه الله علیکم په تاسو باندې وزاده او زیات کړی دی الله جل شانه یا زیادت ورکړی دی الله جل شانه د لره بسطة فی العلم والجسم په خورولو د علم کې او د جسم سره. والله یؤتی ملکه من یشاء او الله جل شانه ورکوي خپله بادشاهي من هغه چاته یشاء چې خوښې شي. والله واسع علیم او الله جل شانه ډېر وسعت واله دی ډېرې پراختیا واله دی او د هر څه نه خبر دی. وقال لهم نبیهم وویل دغه خلکو ته نبي د دوی ان آیت ملکه چې بېشکه نشانی د طالوت د بادشاهۍ چې کومه ده هغه داره چې ان یأتیکم التابوت را بشي تاسو ته هغه تابوت فیه سکینة من ربکم چې په هغې کې څه د سکینت سامانونه دي یا داسې ووایه چې په هغې کې ستاسو دپاره د راحت سامانونه دي من ربکم د رب ستاسو له طرف نه وبقیة او باقی نور تبرکات هم دي مما د هغې نه ترک آل موسی چې پرېښودلي وو خاندان د موسی علیه صلات وسلام و آل هارون او پرېښودلي وو خاندان د هارون علیه صلات وسلام تحمله الملائکة دغه صندوق به اوچت کړی وي فرشتو ان فی ذلک لآیة بېشکه په دغه راوړلو د صندوق کې خامخه نښه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته یی تاسو چې ایمان والی. په دې ځای کې الله جل شانه مستقل یوه اوږده واقعه شروع کړې ده او دا د دغه بني اسرائیلو او د طالوت رحمه الله یو اوږده واقعه ده. په دې ځای کې چې کله د هغوی دپاره کمانډر الله جل شانه مقرر کو او جرنیل مقرر کو بادشاهی مقرر کو نو دا کم سړی چې مقرر شو د بادشاهۍ دپاره دا ډېر زیات کمزوری سړی و او ډېر زیات غریب سړی و مزدورکاره سړی و. د ده خاندان چې کوم و نو هغه هم ډېر زیات کمزوری خاندان و او مشهور خاندان یې نه و بلکې غیر مشهور و. د دغې وجې نه ورته چا په ښه نظر باندې نه کتل ځکه دغه بني اسرائیلو بیا یو قسم له پیغور ورکو شمویل علیه السلام وسلام ته چې دا سړی چې دا خو دونه غریب سړی دی دونه کمزوری سړی دی دی به اوس راځي او په موږ باندې یو بادشاهي کوي په موږ باندې یو مشري کوي نو بهرحال دې ته موږ جوړ نه یو. او د دغه طالوت رحمه الله حالات داسې وو چې دی ډېر زیات نیک او بزرګ سړی و خو دا و چې خانداني لحاظ سره ډېر زیات کمزوری و او دونه مال دولت هم ورسره نه و دونه جیدادونه هم ورسره نه و غریب سړی و. د ده متعلق مختلفو تفاسیرو کې خبرې را نقل شوي دي. څوک وایي چې کانه د باغن د رنګساز و رنګونه به یې ورکول چمړې به یې رنګ کولې یا کپړې به یې رنګ کولې دغه شیزونو ته به یې رنګونه منګونه ورکول. او چا وایي چې کانه ساقین ده به خلکو له اوبه راوړلې په مشکونو کې به یې خلکو له د چینو نه او د کویانو نه اوبه راوړلې دا کارونه به یې په مزدورۍ باندې کول په دیاړۍ باندې ځکه غریب سړی و. او چا وایي چې دی چې کوم نو راعي و راعي کانه راعیا ده به د خلکو دپاره بیزې میزې ساتلې د خلکو بیزې به په اجرت باندې نوکري به یې د خلکو کوله او د هغو بیزې به یې ساتلې او خلکو به وله پیسې ورکولې. نو دا یو څو کارونه په ده کې داسې وو چې دا د مشرۍ قابل نه و. د الله جل شانو په نسبت باندې ګورئ نښه دا د مخلوق په نسبت باندې د انسانانو فطرت الله جل شانه داسې جوړ کړلی داسې فطرت دی د انسانانو چې داسې قسمه سړی چې په معاشره کې هغه دغه صفات والی مطلب دی مزدورکاري دی غریبي دی خواروزاري د ده سره مال جیدادونه نه د ده سره دولت نه بینکونو کې پیسې میسې نه د ده ځمکې نه د ده فصلونه نه ټیک شوله که نه د ده موټر یو بنګلې نه نو دغه سړي ته خلک ډېر په کم نظر باندې ګوري او ډېر په سپک نظر باندې ورته ګوري چې لکه دا خو مړه څوکیدار سړی دی یا مزدور سړی دی
یا ښکته دی یا بره داسې قسمه خبرې اترې ورته کېږي. نو دې ته هم د دغې وجې نه دا خبرې وشو چې هلکه ته خو چرواهه سړی او ته د خلکو بیزې ساتې، په پیسو باندې خلک دله اجرتونه درکوي، پیسې دله درکوي او ته د هغو بیزې ساتي، یا ته خلکو له اوبه راوړې په مشکونو کې د یو ځای نه او د بل ځای نه په خپلو اوږو باندې د مشک رابار کړی او هغه خلکو له کورونو ته وړې او هغه دله روپۍ درکوي. لکه نن سبا خلک په بازار کې ډېر شی پړو والا مزدوراني خلک وله پیټی ورکړي، هلکه دا پیټی ویسه پلانکي ځای ته او 50 روپۍ او 100 روپۍ وله ورکړي هلکه دا واله. نو دغه خلکو ته په بازار کې دا غټان غټان څونه په سپک نظر باندې ګوري، هلکه ته وایي د پړي دغه یې مزدور یو دا یې ښکته یې بر یا ته د ګاډۍ مزدور یو ته دا کې او هغه کې. نو بهرحال دغه خلکو ته ډېر سپک نظر کولی کېږي او خلکو ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري. نو دغه طالوت رحمه الله ته هم خلکو داسې په سپک نظر باندې وکتل چې دی اوس یو عام سړی دی، یو نوکر سړی دی او دی به راځي په موږ باندې یو بادشاهي کوي. الله جل شانه وایي دې ته ونه کتل چې هلکه دا سړی خو دغه دی نوکر دی او خلک په ده باندې کارونه مارونه کوي او دی راوستو زمونږ اوس بادشاهي وله ورکوي، مشري وله ورکوي او د ده ماتحت به مونږ د عمالقو سره چې هغه ډېر مضبوط خلک دي د هغو سره به مونږ د ده ماتحت جنګېږو. دا خبرې اترې کولې. نو الله جل شانه د هغې جوابونه په داسې طریقه باندې ورکړل چې دا خلک یې مطمئن کړل د طالوت رحمه الله نه، خلک یې داسې مطمئن کړل چې بیا ډېر په خوشحالۍ باندې دا خلک راغلل او د هغه سره یې په جهاد کې حصه واخیستله او ډېر زیات خوشحاله شو چې اوس به مونږ د ده ماتحت د عمالقو سره جنګ کوو او هغه خپل بدل به ترې اخلو. نو د دغې تذکره الله جل شانه په دې اولني آیت کې کوي چې د هغوی پیغمبر د دغه قوم چې کوم پیغمبر و شموئیل علیه الصلاة والسلام هغه دې خلکو ته وویل چې ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا، چې بېشکه الله جل شانه مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت رحمه الله ملکا بادشاه ستاسو دپاره مقرر کړی دی. قالوا انا یکون له الملک، نو دغه قوم دی خلکو وی دی بني اسرائیل وی چې انا یکون له الملک دی به څنګه په موږ باندې بادشاهي وي یا څنګه د لره د بادشاهي علینا په موږ باندې ونحن احق بالملک او موږ خو ډېر زیات حقدار یو د بادشاهۍ منه لدنه ولم یؤت ساعة من المال او دته خو پراختیا نه ده ورکړی شوې په مال سره. مطلب دا دی چې دی خو ډېر زیات کمزوره دی، موږ مالداره خلک یو، موږ زمیندار یو، موږ د سمندر په غاړه باندې اوسېږو. پرون مې ته ویل چې دا د بحر قلزم په غاړه باندې دا خلک آباد دا بني اسرائیل او ډېر زیات مالدار او امپورټ ایکسپورټ کاروبار به یې کوو او دغسې فصلونه وددو او په دغه سمندر باندې به هغه فصلونه اوبه کول، میان به یې نیول یو شی بل شی. نو ډېر مالداره خلک وو او ډېر غټ کاروبارونه او تجارتونه به یې کول. نو دوی ویل چې لکه څنګه اوس موږ دونه مالداره خلک یو او یو شی به راځي یو زمیندار سړی یا یو نوکر سړی به راځي یا مزدور سړی به راځي هغه په موږ باندې نوکري کوي. نو دو دقه خبره کوله او بله دا خبره کوله چې یاره ده سره خو مال دولت هم نشته دی، د ده په مقابله کې زموږ سره ډېر مال دولت دی، زموږ یو کمزوري نه کمزوری سړی هم د ده نه ډېر زیات بهتر دی، په قصه باندې پوهېږي. نو به هر حال مال دولت د چا سره ورسره دی نو دا د الله جل شانه نعمت دی. ټیک شوله که نه؟ دا د الله جل شانه نعمت دی او تاله یې درکړی دی، د دې شکریه ادا که او د دې ناشکري ونه کړي. ناشکري څه ده؟ ناشکري دغه ده چې یاره بل سړي ته په سپک نظر باندې کتل. هلکه زه ستا نه مالداره یم او ته غریب یې، ته چې کوم دی نو مزدورکار سړی، ته غریب یې، نو زه به تا ته سپک نظر کوم. نه جي نه، سبا له دغه وخت الله جل شانو په تا باندې هم راوستلی شي. په قصه باندې پوهېږي. که تاسو سوچ کړی نو په معاشره کې په خاندان کې یو کورنۍ دوه داسې کورنۍ نیمه داسې چې هغې هغه کسان مثلا غریبانې څه وس داسې نه کېږي لکه غټ خاندان یې ده چا په هغې کې یو کور داسې یا یو سړی داسې چې هغه ډېر زیات غریب یا یو ورور داسې چې هغه ډېر زیات غریب په وروڼو کې او یا دغسې د خاندان یو کس نیم داسې ډېر زیات غریب سړی او د هغه څه وس دس نه کېږي نو دا نور خاندان والا خلکو ته ډېر زیات په سپک نظر باندې ګوري چې هلکه دا خو مړه ورکوئ په څه باندې پوهېږي. نو بهرحال د چا د سپک نظر د وجې نه به ځان له خپل حیثیت به ځان له نه خرابوي. په څه باندې پوهېږي. زه غریب یم، الله جل شانه غریب پیدا کړی یم. په څه باندې پوهېږي. د چا نه به خپله سترګه نه سوځي چې یاره زه غریب یم او زه ستا نوکر نه یم. یا دا مالداران دا غټان غټان اکثر داسې کوي چې په دې کمزورو خلکو باندې خپل حکمونه چلی او ځان ورته داسې غټ شیخ ښکاري. زه خو هلکه صلابته بوټی یم او غټ شی یم او دا چې دا بل سړی چې کوم دی نو دا خو زما ماتحت دی دته چې زه سوی یم هغه به کوي، زما په حکمونو باندې به چلیږي او زما خدمتونه به کوي، زما بېګارونه به کوي. نه جي نه، د چا بېګارونه مه کوئ، د چا نه سترګه مه سوځوئ. صحیح شوله که نه؟ اسانه خبره دغه ده چې د چا نه هم سترګه مه سوځوئ خپله. که ته الله جل شانه غریب پیدا کړی دا د الله جل شانه رضا ده، د الله جل شانه خوښه ده. هغه یې مالداره پیدا کړلی دغه هم د الله جل شانه رضا ده. ستا په غربت کې امتحان دی او د هغه په مالدارۍ کې امتحان دی. ته اوس مونږ ګورو چې یاره الله جل شانه دغه ګوري چې ته په دې خپل غربت کې پاس کېږي
او که هغه په دې خپله مالدارۍ کې پاس کېږي. نو بهرحال دا د الله جل شانه ورکړه ده. په دې باندې چاته پسخېدل چې لکه دا پلانکې سړی خو ډېر زیات مالداره دی، سړی وایي چې یاره په کومه باندې مې ګزاره نه کېږي، دی ځان له روزګار کوي، تجارت دی کوي، کاروبار دی کوي، ته هم ډېره وګټه، ډېر به مالداره شي، ضرورت به بیا پوره کېږي. او که یو سړی وایي چې زما په لږه باندې ګزاره کېږي، ډېره زیاته بهتره ده. ضرورت د سړي پوره کېږي. ګوره دا دنیا چې ده نو دا دې څیز دی سړی په ځان پسې راکاږي چې څونه ډېره ګټي. نن دې 100 روپۍ وګټلې نو سبا به بیا زده کېږي چې 200 وګټم، سبا دې 500 وګټلې نو بل ورځ به بیا زده کېږي چې 1000 روپۍ وګټم. نو دا به دقسې را روان وي، ته به ډکېږي نه، مړېږي به نه، په قسم باندې پوهېږي. هله سړی موړ شي چې بس قبر ته خپې ورکوزي شي او د پاسه پې تختې مختې کېږي چې بس قصه بیا ختمه شي. نور په دنیا کې څوک مړېږي نه. خو بهرحال دغې ته پسخېږئ مه چې یاره زه کمزوری یم، غریب یم. ستا الله جل شانه په دغې کې ښه ساتي او په دغې کې الله جل شانه ستا امتحان اخلي. کم چې مالدار دی هغه ته خو ډېرې قصې ور په غاړه دي، هغه خو به تباهي کېږي، څه به ورکړه چې ورښکاره شي هلته، نو ده سره به کم حساب کتاب کېږي. ټیک شوله که نه؟ د دغې وجې نه صحابه کرامو به غربت خوښاوه. پیغمبر علیه صلات وسلام چې غربت له توجه ورکړې وه، غربت یې خوښ کړی و، خو د دغې وجې نه یې خوښ کړی و چې الله جل شانه له بیا د هر څه حساب کتاب ورکول غواړي. او فقر و فاقه زما خوښه ده، غریبي مې خوښه ده، په ځای د دې چې زه مالداره شم. که مالداره شو خو مو د هر شیز به راسې حساب کېږي. دغه حساب کتاب ورکول او بیا زمونږ دونه جرأت هم نشته چې د الله جل شانه په دربار کې راپاسو چې بهي مونږ به اوس خپل حساب کتاب ورکوو. دا دونه پیسې ما ګټلي دي، پلانکي ځای کې مې خرڅ کړي، پلانکي ځای کې مې سړي له 100 روپۍ ورکړې، صدقه مې وکړه، دا مې وکړه، هغه مې وکړه، یا مې چې کم دی نو څه نیک کارونه وکړه، جوماتونه مې جوړ کړو، په جومات کې مې کارپېټ خور کړو، جومات له مې رنګونه ورکړل، او یا پې حج ته لاړم، عمرې لاړم. څه پته لګي دغه قبلېږي که نه قبلېږي؟ او مال خو دی، مال خو امتحان دی. نو به هر حال د دغې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام غربت له ترجیح ورکړې وه، غربت له توجه ورکړې وه چې دا ده چې که چېرته ډېره مالداري راشي. او داسې هم نه وه، جبریل علیه صلات وسلام یو ځل راغی، وایي که ستا خوښه چې دا غرونه ټول د سونې کمه، د احد دا غر وایي دغه د مخامخ د احد دا غر دی، وایي که ستا خوښه د الله رسول چې دا د سونې کمه ایسته خپل ضرورت یې پوره کوئ، په جهادونو پسې به نه ګرځئ، غنیمتونه به نه راغونډوئ، هېڅ ضرورت به راته نه وي، د دنیا د ټول نه مالداره قوم به او د دنیا د ټول نه مالداره سړی به وي. جبریل علیه صلات وسلام دغه پیشکش راوړ، خو پیغمبر علیه صلات وسلام قبول نه کړو. دغسې د مکې مشرکانو غټو سردارانو چې کوم پیشکشونه کړي وو چې دا ته څونه مالونه، څونه سونې، څونه سره زر او سپین زر غواړي، مونږ به یې درکړو، ته د خپلې خبرې نه قلار شه. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته دقه غربت مې خوښ دی، بس د الله جل شانو په حکم باندې به زندګي تېروم خپله، چې څنګه د الله جل شانو رضا وه، څه قسم رزق یې راکوو، په څه طریقه یې راکوو، راکوي به راله. نور د چا مالونو ته او د چا جیدادونو ته زما ضرورت نشته دی، او نه مې د چا ښځو ته ضرورت شته دی. لکه د مکې مشرکان به راتلل، پیغمبر علیه صلات وسلام ته به یې دا پیشکشونه هم کول، دا پلانکي سردار لور ده او د دې سره به ستا نکاح وکړو، چې کوم په مونږ کې د ټول نه مالداره سړی دی، د هغه د لور سره به ستا واده او نکاح وکړو، خو ته د خپلې خبرې نه قلار شه او ته د خپل دین اسلام دعوت مه چلوه. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې دغې ته ضرورت نشته، ضروره ما له چې الله جل شانو کوم غربت راکړی دی په هغې کې زه خوشحاله یم، تاسو ته د الله جل شانو ستاسو د مالداري مبارکه کړي، په خبره باندې پوهېږي. نو بهرحال دغه بني اسرائیلو دا خبرې اترې کولې، نو الله جل شانه ورته جواب ورکړو چې ان الله اصطفاه علیکم. دا شموئیل علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې قال ان الله اصطفاه علیکم، بېشکه الله جل شانه غوره کړی دی یا چون کړی دی علیکم په تاسو باندې ده لره، د طالوت رحمه الله لره، وزاده او زیادت ورکړی دی الله جل شانه دله، یا زیات کړی دی الله جل شانه دی بسطة فی العلم، په خورولو د علم کې، والجسم او په خورولو د جسم کې. ګوره زه تاسو ته دلته اوس یو خبره وکړم، یو سړی وایي چې زه سرداري کوم او مشري کوم، ټیک شوله که نه؟ لکه زمونږ پاکستان دی، د دې مثال به پیش کړو چې یاره په پاکستان کې که یو سړی وایي چې زه مشري کوم، زه حکمراني کوم، نو دله پکار دی چې په دې کې دا دواړه صفات وي، چې دی د علم په حوالې سره هم ښه مضبوط وي، څه باندې پوهېږي، د ده سره علم وي، د الله جل شانه د علومو پیغمبري چې کوم علوم دي هغه د ده سره ورسره وي. دویمه خبره دا ده چې دی د حکومت په هغه نکتو باندې پوهېږي، د حکومت دپاره چې کوم ذهن او دماغ پکار دي هغه هم د ده سره ورسره وي، د حکومت دپاره چې کوم علم او پوهه پکاره ده چې هغه د ده سره ورسره وي، د حکومت او د مشرۍ دپاره چې کوم جسم پکار دی، طاقت او قوت پکار دی، هغه د ده سره وي. الله جل شانه دا طالوت رحمه الله ولې مقرر کو؟ ځکه یې مقرر کو چې په دغه ټولو خلکو کې دی طاقتور و د جسم په حوالې سره. او دویمه خبره په دې کې دا وه چې په ټولو خلکو کې د علم په حوالې سره هم طاقتور و، د دغې وجې نه وله الله جل شانه مشري ورکړه او حکمراني یې وله ورکړه. نو الله جل شانه دقه خبره کوي چې وزاده بسطة فی العلم والجسم، الله جل شانه دې زیات کړی و په خورولو د علم سره او په اعتبار د جسم سره، یعنی جسم یې وله ډېر زیات غټ طاقت او قوت والا ورکړی و،
او علم چې کوم ورسره و نو هغه هم د حکومت قابل و، یعنې د حکمراني کولی شوه. والله یؤتي ملکه من یشاء. او دلته اوس د دغه بني اسرائیلو هغه خبرې تردید کوي چې ستاسو په ذهن کې خدا خبره پرته ده چې یاره چا سره مال دولت دی نو هغه سړی به بادشاهي کوي. نو الله جل شانه ورته وایي چې نه، دغه سوچ تاسو غلط دی، دغه فکر هم غلط دی، ځکه دا د الله جل شانه خوښه ده، د الله جل شانه رضا ده چې چاله بادشاهي ورکوي، چاله ملکیت ورکوي. نو والله یؤتي ملکه، الله جل شانه ورکوي خپله بادشاهي من هغه چاله یشاء چې د الله جل شانه خوښ شي یا الله جل شانه یې غواړي. والله واسع علیم، او الله جل شانه ډېرې پراختیا والا دی او د هر څه نه خبر دی. وقال لهم نبیهم، او وویل دغه خلکو ته د بني اسرائیلو ته نبیهم د دو نبی شمویل علیه الصلاة والسلام ان آیة ملکه چې بېشکه نښه د دغه طالوت د بادشاهۍ دا ده ان یأتیکم التابوت چې راوړي تاسو ته یا چې راشي تاسو ته هغه تابوت فیه سکینة چې په هغې کې سکینه ده. سکینه معنی دا ده چې یاره په هغې کې د راحت سامانونه دي، د چین او د سکون سامانونه دي. او په دې کې څه پراته وو؟ نو مفسرینو بیا په دې باندې ډېر خبرې اترې کړلي. څوک وایي چې هلکه په دې کې د هارون علیه الصلاة والسلام او د موسی علیه الصلاة والسلام پټکي پراته وو، د هغو رومالونه پکې پراته وو، د هغو پکې پیزارونه وو، موزې وغیره یا پیزارونه پکې، د هغو چپل وغیره، دغه څیزونه پکې پراته وو. دا د دې بني اسرائیلو نه مخکې چا ضبط کړي وو، چا ترې قبضه کړي وو. د دې بیا په خپله موقع باندې چېرته تذکره راځي دا به بیا انشاءالله کوو چې دا دونه په څه طریقه باندې چا هړپ کړي وو اغوستي وتي. نو دو د دغې په حوالې سره هم ډېر زیات هواګیر شوي غونته وو چې هلکه زمونږ هغه تابوت به په کوم طرف باندې تللی چې د موسی علیه الصلاة والسلام او د هارون علیه الصلاة والسلام هغه تبرکات په هغې کې پراته دي. نو په هغې پسې ډېر زیات خفه وو. نو دغه شمویل علیه الصلاة والسلام د بني اسرائیل ته ووي چې ګوره که چېرته داسې کار وشي چې دقه د طالوت رحمه الله د بادشاهۍ د نښې په طور باندې پرشتې راشي د الله جل شانه د طرف نه او هغه تابوت تاسو له راوړي چې کوم ستاسو نه ورک شوی دی مخکې چې په هغې کې دغه تبرکات پراته دي، نو تاسو به بیا د طالوت رحمه الله د بادشاهي ومنئ که وبې نه منئ. هغه ورته بیا پکې سري چې موږ له دا دونه قیمتي صندوق راوړي او دغه بکس موږ ته راورسئ، بس موږ به ډایرکټ په هغه پسې ورپسې یو، د هغه ماتحت به موږ د عمالقو سره جهاد کوو. نو همدقه رنګې وشوله. الله جل شانه ورته وفرمایل چې وقال لهم نبیهم، وویل دغه بني اسرائیلو ته نبي د دوی ان آیة ملکه چې بېشکه نښه د طالوت رحمه الله د بادشاهۍ به دغه وي ان یأتیکم التابوت، دا چې رابشي تاسو ته هغه تابوت فیه سکینة چې په هغې کې به د سکون سامانونه یا د راحت او د اطمینان سامانونه من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، وبقیة او هغه تبرکات به وي پکې مما د هغه څه نه ترک آل موسی چې پرېښودي وو خاندان د موسی علیه الصلاة والسلام و آل هارون او پرېښودلي وو خاندان د هارون علیه الصلاة والسلام تحمله الملائکة چې دغه صندوق به اوچت کړی وي پرشتو. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، بېشکه په دغې کې ستاسو دپاره خامخا نښه ده د بادشاهۍ د طالوت رحمه الله ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو یې چې ایمان لرئ یا به تاسو کې ایمان وي. نو چې کله پرشتو دغه صندوق راوړو نو دو بیا ډېر زیات خوشحاله شو او بس ډایرک راغلل په طالوت رحمه الله پسې او هغه ته یې وویل چې بس د جهاد دپاره تیاری کوه، د جنګ دپاره اوس تیاری کوه او مونږ به ستا سره ځو، ستا ماتحت به مونږ د عمالقو سره جنګ کوو. نو دغه خلک ټول راووتل د طالوت رحمه الله سره او میدان جهاد ته ووتل. اوس د دغې نه پس بس چل کېږي نو دا بیا انشاءالله په سباني سبق کې وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیهم، او وویل دوی ته نبي د دوی ان الله چې بېشکه الله جل شانه قد بعث لکم په تحقیق سره مقرر کړی دی ستاسو دپاره طالوت ملکه طالوت رحمه الله بادشاه. قالو وویل دغه خلکو د دې قوم دې خلکو انا یکون له الملک څرنګې به وي د لره بادشاهي علینا په موږ باندې ونحن احق بالملک او موږ ډېر زیات حقدار یو د بادشاهۍ منه د ده نه ولم یؤت ساعة من المال او نه دی ورکړلی شوی ده ته پراخت په مال سره یا پراختیا په مال سره. قال ان الله اصطفاه، وویل دغه پیغمبر دوی ته دغه نبي دوی ته ان الله چې بېشکه الله جل شانه اصطفاه چون کړی دی هغه لره علیکم په تاسو باندې وزاده او زیات کړی دی الله جل شانه هغه لره بسطة فی العلم په خورولو د علم سره والجسم او د جسم سره. والله یؤتي ملکه او الله جل شانه ورکوي خپله بادشاهي من هغه چاته یشاء چې غواړي. والله واسع علیم او الله جل شانه ډېر پراختیا والا دی او ډېر د هر څه نه خبر دی. وقال لهم نبیهم، او ویل دغه خلکو ته نبي د دوی ان آیة ملکه چې بېشکه نښه د طالوت رحمه الله د بادشاهۍ دا ده چې ان یأتیکم التابوت چې راشي تاسو ته هغه تابوت فیه سکینة چې په هغې کې به سکینه وي من ربکم ستاسو د رب د طرف نه وبقیة او باقي تبرکات به وي مما د هغې نه ترک آل موسی
چې پرېښودلي دي خاندان د موسی علیه صلات وسلام و آل هارون او خاندان د هارون علیه صلات وسلام تحمله الملائکة چې اوچت کړی به وي دغه صندوق فرشتو ان فی ذلک بېشکه په دغه کار کې لآیة خامخا یوه نښه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته یی تاسو ایمان والا. صدق الله العظیم.